بې کلمې مې له دنیا تیر نه کړي ستا پر تندي کلمه داره څه کړي زه له کافر سره ایمان نیموم ووایه شیخ د خدای لپاره څه کړي هر حالت کې په وطن باندې ننګ بویه که تندي مو د ښیښو غوندې ماتېږي او څوک چې د مور وطن له مینې تښتي څوک چې د مور وطن له مینې تښتي په بل وطن کې به ښاغلی نه شي په نن سبا د خدای غریب مه کړه شاوخوا دوستان به دې دستي واوړي او ما ویل راشه خپل باڼه به درته فرش کړم ما ویل راشه خپل باڼه به درته فرش کړم ویلې پښو کې مې ازغو غوندې ماتېږي ما دې په خپل مړوند ویده که خپلې څپلۍ مې سر ته ډېرې ایښې دي ورور مې قاتل زه بې ګناه یم جرګه راغلې ما سوارکې ورکوینه یورې قسام چې دې نه وکړم که مخکوبلا شي مخ مې نه در وړوم مورې دعاو دې جنت ته یوړم ما خو 2 ګامه په شا وړلی نه شو او حسن په هغه وخت خپل زور وښیي حسن په هغه وخت خپل زور وښیي چې له حیا سره ننګي واوړي د هر ښکلي زړه ته ورغلم حیرانه خو له غوښو نه جوړ زړونه پکې نه وي السلام علیکم د زراعت قدرمنو لیدونکو په دې امید چې ټول به ښه وئ جوړ به وئ او د صحت په کلو کې به وئ زه نن ډېر د خوشحالۍ احساس کوم چې نن د دغسې یو شخصیت سره مرکه لرم چې هغه د پښتو ژبې لپاره د پښتو ادب لپاره بلا کار کړی دی زیار کړی دی نو د هیڅ تعارف او صفت محتاج نه دی په لرو بر پښتون ولس کې په زړونو کې خاص ځای لري نو موږ هم خوښ یو چې د حیران صاحب په څېر یو شخصیت راسره ناستی لري او موږ به د ده څخه ښایسته شعرونه تاسو لپاره ریکارډ کوو نو راځئ قدرمندو چې حیران صاحب ته په دې خپل پروګرام کې ښه راغلاست ووایو دا پروګرام موږ سره تر پایه وګورئ ملتیا مو وکړئ حیران صاحب محترم د زراعت په دې خپل پروګرام کې درته ډېر زیات ښه راغلاست وایو ستړي مه شئ سلامونه زه هم په خپل وار سره تاسو ته د تاسو لیدونکو اورېدونکو ته خپل احترامات او مینې وړاندې کوم خوشحال یم چې په خوشحالۍ سره له تاسو سره مخامخ کېږم او په داسې خوندوره فضا کې خدای دې وکړي چې موږ او تاسو دا بنډار په زړه پورې وي او لیدونکي او اورېدونکي خوند ترې واخلي قربان نو ډېره مننه حیران صاحب محترم موږ لپاره دغه د ویاړ خبره ده چې تاسو غوندې شخصیت موږ سره ناستی لري نو خبرو څخه پکې تېر شو لیدونکي ستاسو د شاعرۍ تږي دي نو سمې چې راولي وي څه تازه در سره وي په مینه یې څخه خدای دې وکړي چې د ټولو خوښ شي ځینې به نوي وي پکې ځینې به زاړه وي پکې یو اول غزل درته وایم چې له خپل حده زندګي واوړي چې له خپل حده زندګي واوړي لکه اوبه چې په سړي واوړي چې له خپل حده زندګي واوړي لکه اوبه چې په سړي واوړي او په نن سبا د خدای غریب مه کړه په نن سبا د خدای غریب مه کړه شاوخوا دوستان به دې دستي واوړي په نن سبا د خدای غریب مه کړه شاوخوا دوستان به دې دستي واوړي او زما له مینې نه به څه کم شي زما له مینې نه به څه کم شي ستا به د حسن پاچاهي واوړي زما له مینې نه به څه کم شي ستا به د حسن پاچاهي واوړي او له یو نیم کس ځان ټولول ګران وي له یو نیم کس ځان ټولول ګران وي لکه جامو باندې سیاهي واوړي او زما د هیلو غوټۍ اوس ګل شوې زما د هیلو غوټۍ اوس ګل شوې څو شپې دې نورې په سپرلي واوړي زما د هیلو غوټۍ اوس ګل شوې څو شپې دې نورې په سپرلي واوړي او د شوګیرو ګناه به خمه ورته د شوګیرو ګناه به خمه ورته که ملامته په لالي واوړي د شوګیرو ګناه به خمه ورته که ملامته په لالي واوړي او حسن په هغه وخت خپل زور وښیي حسن په هغه وخت خپل زور وښیي چې له حیا سره ننګي واوړي حسن په هغه وخت خپل زور وښیي چې له حیا سره ننګي واوړي او حیرانه چاته په خوږو کتو هم حیرانه چاته په خوږو کتو هم دلته ډېر خلک په بدي واوړي سوچ دې ړنګ د حسن څلی نشي سوچ دې ړنګ د حسن څلی نشي سپک به مې ستا له یاده ولي نشي سوچ دې ړنګ د حسن څلی نشي سپک به مې ستا له یاده ولي نشي او څوک چې د مور وطن له مینې تښتي څوک چې د مور وطن له مینې تښتي په بل وطن کې به ښاغلی نشي څوک چې د مور وطن له مینې تښتي په بل وطن کې به ښاغلی نشي لاړ شه که ونو کې مرغۍ نه ژاړي لاړ شه که ونو کې مرغۍ نه ژاړي که دیوالونه غریب نیولی نشي لاړ شه که ونو کې مرغۍ نه ژاړي که دیوالونه غریب نیولی نشي که د نظر خواږه پرې ونویشي دا ماشومان زړونه به غلی نشي او د سړیتوب معیار پیسې دي دلته د سړیتوب معیار پیسې دي دلته
پرته له دې چا سره کلی نشي او د سړیتوب معیار پیسې دي دلته پرته له دې چا سره کلی نشي او د هغو میخي نر کټي نه راوړي د هغو میخي نر کټي نه راوړي حیرانه څوک چې خوبولی نشي واقعیت دی ډېر کلام دی مننه ډېر ښه دی حیران صاحب محترم سوپر لفظي شنو دی ولې نه یو بل غزل دی چې جنگ ځپلي وو زورونه پکې نه وو جنگ ځپلي وو زورونه پکې نه وو و ژوندي مګر روحونه پکې نه وو جنگ ځپلي وو زورونه پکې نه وو و ژوندي مګر روحونه پکې نه وو او د هر چا په نوم یو ستوری و اسمان کې د هر چا په نوم یو ستوری و اسمان کې خو زما او ستا نومونه پکې نه وو ډاکټر صاحب مننه د هر چا په نوم یو ستوری و اسمان کې خو زما او ستا نومونه پکې نه وو او خده چې زه خدای وم وژلی خده چې زه خدای وم وژلی خده ستا لاسونه پکې نه وو مننه او ته خبرې ماشومتوب مو ولې ښه ته خبرې ماشومتوب مو ولې ښه ښه په دې و سرحدونه پکې نه وو چې هر څه مو کول او ته خبرې ماشومتوب مو ولې ښه ښه په دې و سرحدونه پکې نه وو او بیروخي که تلوسه دې د اظهار وه بیروخي که تلوسه دې د اظهار وه خط دې راغی سلامونه پکې نه وو بیروخي که تلوسه دې د اظهار وه خط دې راغی سلامونه پکې نه وو او د هر ښکلي زړه ته ورغلم حیرانه د هر ښکلي زړه ته ورغلم حیرانه خو له غوښو نه جوړ زړونه پکې نه وو مننه هر ښکلي ته د هر ښکلي زړه ته ورغلم حیرانه خو له غوښو نه جوړ زړونه پکې نه وو مننه او یو بل غزل درته وایم چې که وعدې دې د بنګړو غوندې ماتېږي زړونه هم د پیمانو غوندې ماتېږي که وعدې دې د بنګړو غوندې ماتېږي زړونه هم د پیمانو غوندې ماتېږي او ما ویل راشه خپل باڼه به درته فرش کړم خپل باڼه به درته فرش کړم ویلې پښو کې مې ازغو غوندې ماتېږي ما وی راشه خپل باڼه به درته فرش کړم ویلې پښو کې مې ازغو غوندې ماتېږي او په نرۍ ملا د وختونو بار وړی نشي هیلې هم د حوصلو غوندې ماتېږي مننه په نرۍ ملا د وختونو بار وړی نشي هیلې هم د حوصلو غوندې ماتېږي او هر حالت کې په وطن باندې ننګ بویا که تندي مو د ښیښو غوندې ماتېږي هر حالت کې په وطن باندې ننګ بویا که تندي مو د ښیښو غوندې ماتېږي او د وطن د عظمتونو تاریخونه غرونه د میوړو غوندې ماتېږي د وطن د عظمتونو تاریخونه غرونه د میوړو غوندې ماتېږي او میخانه کې د ساقي پیالې حیرانه د مینو د توبو غوندې ماتېږي یو نوی غزل ده چې هوا د زلفو کې ایثاره څه کړي دا لیونۍ پر دغه لاره څه کړي هوا د زلفو کې ایثاره څه کړي دا لیونۍ په دغه لاره څه کړي او زه له کافر سره ایمان نیموم ووایه شیخ د خدای لپاره څه کړي زه له کافر سره ایمان نیموم ووایه شیخ د خدای لپاره څه کړي او ازغو مې هم څیرې ګریوان خوشی کړ ستنې لږ وپوښته له تاره څه کړي ازغو مې هم څیرې ګریوان خوشی کړ ستنې لږ وپوښته له تاره څه کړي او بې کلمې مې له دنیا تېر نه کړي له دنیا تېر نه کړي ستا پر تندي کلمه داره څه کړي بې کلمې مې له دنیا تېر نه کړي ستا پر تندي کلمه داره څه کړي او چې خپل غزل لولي نو ژاړي ورته نو ژاړي ورته په حیران څه شوي دي یاره څه کړي مننه نوی غزل ده چې یو بلې خواته هوا وړلی نه شوې زلفې وې دومره تا وړلی نه شوې یو بلې خواته هوا وړلی نه شوې زلفې وې دومره چې تا وړلی نه شوې
او غریب وطن کې خزانې وي دومره غریب وطن کې خزانې وي دومره چې چابیانې پاچا وړلی نه شوې دا ورو غریب وطن کې خزانې وي دومره چې چابیانې پاچا وړلی نه شوې مورې دعاو د جنت ته یوړم مورې دعاو د جنت ته یوړم ما خو 2 ګامه په شا وړلی نه شوې مورې دعاو د جنت ته یوړم ما خو 2 ګامه په شا وړلی نه شوې او غرور یې دومره ومات شوی چې آن غرور یې دومره ومات شوی چې آن پر مخ خولې حیا وړلی نه شوې غرور یې دومره ومات شوی چې آن پر مخ خولې حیا وړلی نه شوې نن د پرون او سبا پور وګڼه نن د پرون او سبا پور وګڼه څوک څه خبر کوي بیا وړلی نه شوې نن د پرون او سبا پور وګڼه څوک څه خبر کوي بیا وړلی نه شوې ډک زړه حیرانه یو صحرا ته روان ډک زړه حیرانه یو صحرا ته روان غرونه خو چغې د چا وړلی نه شوې ډېر ښکلي کلامونه مو سره شریک ډاکټر صاحب موږ خو بلا خوند ورڅخه واخیسته نو بس په دې امید زه ډاډه یم چې لیدونکو ورڅخه ښه خوند اخیستی دی نو لیدونکو تاسو ته معلومات کېږي چې حیران صاحب ډېرې ښکلې لنډۍ هم لیکي ډېرې ښکلې لنډۍ هم وایي نو په د وروستۍ برخه کې مسافر ملګري او هغه لیدونکي چې موږ دا مهال د سکرین پر شا باندې ګوري نو ډاکټر صاحب داسې زر نه پرېږدم لنډۍ درته پرې وایم بیا به انشاءالله پروګرام رانهاړو ډاکټر صاحب محترم دا چې تاسو به مصروف هم وای او دغه برخه کې د یو څو لنډۍ اورو بیا پروګرام ولې نه زه به درته وایم چې دا لنډۍ خو خامه خلک شوخي مي او بل دغه د چې خدای دې چا وي خو چې د هر چا وي خو شاعر نه معلوم خو زه به یې وایم البته په مینه هغه په وویل چې د غجره په ګل یې مړ کړې د غجره په ګل یې مړ کړې چې غجره په وطن ګل شي وجوړم او بله وڅه په شمال پیرې یې واده کړي په شمال پیرې یې واده کړي په شمال پیرې یتیمان یې ودوینه ډېر ښه که نه او یو بله وه چې دغه خوستۍ په لهجه کې وي چې یورې کسام چې دې نه وکړم یورې کسام چې دې نه وکړم که مخ کوبلا شي مخ به نه در وړوم او بله ده څه دا زه چې تا له خدایه غواړم په سمندر کې وچه لار غواړم مننه او بله ده چې زه دې په داسې رنځ اخته کړم نه مې هېرېږي نه مې مرګ غلی کوي نه او یو څو نورې دي چې اوربند کوژده سوله واده دی کوژده سوله واده دی امن اولاد دی د مکتب په لوري ځینه اوربند کوژده سوله واده دی او امن اولاد دی د مکتب په لوري ځینه او بله ده چې په جیلخانه کې مرګی نشته چې د یارۍ مې توبهګار نشي میانه او چې مور دې د کور کارونه غواړي ترانه غواړي په نکریزو سره لاسونه مننه او د خپل وجود فکر مې نه خوري ته به بېیاره شي په تا ژړه راځي نه او ورور مې قاتل زه بې ګناه یم جرګه راغلې ما سوارکې ورکوي نه مننه ورور مې قاتل زه بې ګناه یم جرګه راغلې ما سپرکې ورکوي نه او بله ده چې زما د لرې کلي یاره ځان به اوبه کړم په ویاله کې به درځمه زما د لرې کلي یاره ځان به اوبه کړم په ویاله کې به درځمه او مینه دې کړه په سترګو ړوند وي بېلتون دې نه لیده چې غرونه ډنګوي مننه او ترانه هار د زرو غواړي زه د کرکڼو په ازغو ګریوان ګنډمه او مننه ما دې په خپل مړوند ویده که خپلې څپلۍ مې سر ته ډېرې ایښې دي نه مننه او په دیوال غنې راته مږ ده زه به در واوړم ستا خوارۍ مې ژړوي نه او د آخري ټپه به درته وایم چې د یار په خوشو میرو راغلم اول مې هی کړل بیا مې ټک ویل لاسونه ډېره مننه ډاکټر صاحب چې په دومره مصروف وخت کې موږ ته
وخت راکړه زموږ بلنه مو قبوله کړه او د لیدونکو او مسافرو هغه ادبي ذوق مو خړک کړه. نو په د وروستیو کې که بیا لیدونکو ته خپلو مینوالو ته په لنډو کې کوم پیغام لري؟ خوشحاله اوس. زه خپله ډېر خوشحاله اوسم چې تاسې دومره لرې د ما په مینه باندې تر دغه ځایه پورې راغللی، ما ته مو مینه راکړله او کاش ما تر دې زیات څه کوی شولی. موږ خو له شاعرانو سره خو همدغه وي، همدغه دنیا وي چې همدغه شعرونه او څه چې وي هغه تر خپل لیدونکو اورېدونکو ګزار کړي. نو کور مو ودان، خوشحال شولم، هر کله راشئ او قدم مو موږ پرې جار شم. ډاکټر صاحب ډېره مننه. لیدونکو نو دا وه د ډاکټر صاحب حنیف حیران سره یو کوچنی شانته ادبي بنډار. تر بل دغسې بنډاره ما او حیران صاحب په دعاګانې کې یاد ساتئ. ښه وخت او ښې چارې.